السلام علیکم زما ګرانو پښتنو ورونو، خدای دې چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او د صحت جامې به مو په تن وي. زما ګرانو دوستانو، زه درته بیا یو ځل د یوې نوې او ښکلې طریقې سره حاضر شویم. خدای دې وکړي چې دا طریقه مو خوښه شي او د پام وړ مو وګرځي او یو څه ګټه ترېنه پورته کړئ. دوستانو، دا ګټه د پیسو په باره کې ده. موږ څنګه کولی شو چې په انټرنیټ کې پیسې وګټو. دوستانو، لومړی به پلی سټور ته لاړ شئ او په هغه ځای کې به د پریمایز په نامه یو اپلیکیشن چې د هغه به تاسو انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړئ دوستانو، تاسو په هغه باندې بیا کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو، دلته اوس تاسو ته یوه نوې صفحه راځي چې په دې کې لوګ ان او بل کې سیکنډ آف لیکلي. تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ او بیا به هغه څخه وروسته لوګ ان وید ګوګل لیکل شوي او لوګ ان وید فیسبوک. دوستانو، تاسو به په لوګ ان وید ګوګل باندې کلیک وکړئ ځکه چې په ګوګل کې دغه اپلیکیشن ډیر فعال او ډیر سم شی دی او ښه کار کوي. دوستانو، تاسو کله چې په ګوګل باندې کلیک وکړ، تاسو ته یوه نوې صفحه راوړي دوستانو چې په هغه کې به ستاسو جیمیل آیډیانې وي چې هر جیمیل آیډي تاسو غواړئ دوستانو هغه دلته تاسو حاصلولی شئ. دوستانو، اوس زه راځم په خپله جیمیل آیډي باندې کلیک کوم او زه ځکه نوې ته اړتیا نه لرم ځکه ما سره جیمیل آیډیانې شتون لري. تاسې هم دلته به تاسو ته راوړي، تاسې به خپل جیمیل آیډیانې شتون لري په هره یوه باندې وي چې غواړئ په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، تاسو ته یوه نوې صفحه راځي. کله چې تاسو دا صفحه راواړئ دوستانو، په دې سره به تاسې ته لاندې لیکل شوي چې دی اګري باندې به دوستانو تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، په دې سره به دوستانو تاسو یوه نوې صفحه راسي او دلته به دوستانو تاسې خپل لوکیشن کوم چې ده هغه به ورته راخلاص کړئ. کله مو چې خپل لوکیشن خلاص کړ، په دې ځای کې به ستاسو ثبت شي. دوستانو، کله مو چې لوکیشن خلاص کړ، دلته اوس دوستانو ګورو موږ دا ثبت کېږي زموږ ځای ټری اګین. دوستانو، اوس دلته چې کله موږ ټری اګین کلیک وکړ، اوس زموږ ځای به دلته له پینډ یور لوکیشن چې ده زموږ به دوی سره کنیکټ سي. کله چې کنیکټ شولو، بیا به سټارټ دوستانو ووایي، سټارټ ناو. دوستانو، په دې سره دوستانو زمونږ پریمایز په نوم اپلیکیشن چې کوم ده دا جوړ شول. دوستانو، مثلا دوستانو اوس موږ ته راغلی دي چې ستاسو په سیمه کې هوا حالات څنګه دي، یعنی باران دی، اسمان وریځ دی، یا څه حالات دي دوستانو. که نه مثلا زه اوس ورته وایم چې اسمان زموږ په ځای کې ځینې ځای مثلا وریځ ده. دوستانو، زه اوس په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړ، ما ته ټک پټو لیکل شوي دي ګران دوستانو، یعنی یو عکس واخلئ. تاسو کله چې په دې عکس باندې کلیک وکړ، تاسو ته به کیمرا راواړي. دوستانو، زما ګرانو دوستانو، اوس زه په دې کې د وریځ څخه یو انځور ورته باسم. کله مې چې انځور وباسه، له دې سره به دوستانو زموږ سوال حل شي، یعنی مثلا دې کې به نور کوم مشکل نه وي. دوستانو، کنفرم به یې کوئ. کله مو چې کنفرم کړو دوستانو، دلته به ریکارډ لوکیشن یعنی زموږ ځای به ثبت شي. دوستانو، کله مو چې ځای ثبت شو دوستانو، دا کوم علامه چې نیکسټ په نامه ده، دغه نیکسټ کله تاسو حاصل کړه دوستانو، کنفرم به وایي. کله مو چې کنفرم دوستانو وایي، دې سره به ستاسو ځینې جوابونه چې د هغه به ورکړئ. کله مو چې هغه ورکړه، نو ستاسو سوال په مکمل ډول سره حل شو. زما ګرانو دوستانو، اوس دوستانو یوه افغانۍ دا سوال زما ګرانو دوستانو. اوس په دې ځای کې دوستانو زموږ پریمایز په مکمل ډول سره جوړ شو. زما ګرانو دوستانو، دې ځای کې اوس دوستانو مونږ کله چې دا رانوی کړو، دلته اوس مونږ ته کوم سوال چې راځي، مثلا راغی افغانستان کنټري ټور پروفایل. دوستانو، یعنی دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، نو سټارټ به ووایي. کله مو چې سټارټ ووایي، ستاسو سوال ته به جواب اخلي. زما ګرانو دوستانو، په دې ځای کې هم دوستانو تاسې ګورئ، بیا دې ځای کې بیا غټ سوالونه راځي، مثلا 1500 نه نیولې تر 100-150 پیسو پورې راځي. او دغه ځای کې دوستانو 10 نه 2 نه نیولې یوې څخه تر 10 پورې سوالونه راځي. او دې کې دوستانو هغه وخت تاسې چې کله لږ فعالیت زیات وکړئ، بیا تر 1.5 ساعت پورې هم تاسو ته یو سوال راځي چې ډیر په اسانۍ سره دوستانو دا اپلیکیشن تاسې کارولی شئ. دوستانو، او دا هم دوستانو پیمنټ یعنی په دې کې زموږ پیسې ښیي. ګرانو دوستانو، په دې ځای کې مثلا یا موږ څومره پیسې لرو یا څومره مو ګټلې دي، هغه موږ ته دلته ښیي. دوستانو، ځکه مثال موږ اوس دلته کومه پیسه نه لرو ځکه موږ دا اپلیکیشن نوی خلاص کړلو. دلته اوس ایډیټ پیمنټ میتیود. دوستانو، کله چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ، کله مو چې پیسې پرسولې دوستانو، تاسې مثلا په دې کې 384 پیسې کله چې تاسو پرکړلې دوستانو، نو بیا به تاسې د خپل نمبر حاضر کړئ. ام پیسه دغه کوم چې د کنه ام پیسه په روشن کې ستا مثلا دغه د فیسبوک له لارې بازه انټرنیټ له لارې باسل کېږي، او موبایل ټاپ اف چې د کنه دغه بیا په دې ځای کې دوستانو تاسې خپل نمبر حاصل کړئ. مثلا چې هر یو نمبر ستاسو وي که نه، هغه نمبر به حاصل کړئ. نو په دې جګه بیا تاسې په سمبومت باندې به تاسې کلیک وکړئ. زما ګرانو دوستانو، کله مو چې کلیک وکړ، نو دې سره به ستاسو نمبر چې ده که نه هغه حاصل شي. ګرانو دوستانو،
دا ورننۍ طریقه چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه تر بلې طریقې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ښې شېبې.